د پخوا زمانې کیسې ده. په یو کلي کې یو هلک اوسېدو چې د هغه نوم احمد خان و. هغه ډېر زیات غریب و، خو د هغه زړه ډېر زیات مالدار و. هغه به روزانه محنت مزدوري کوله، او چې څه به یې ګټلو هغه به یې پخپله او په خپل مور او په یو وړې خور باندې خوړلو، او په دې باندې به یې ګزاره کوله. احمد خان ته به مور اکثر وی چې بچی ستا نیکي به یو ورځ زموږ خامخا پکارېږي، نیکي چرې هم ضایع نه ځي. یو ورځ احمد خان ځنګل ته لرګو جمع کولو دپاره لاړو. په ځنګل کې هغه ته یو بوډا سړی میلاو شو چې د هغه ږیره مکمل سپینه وه او ډېر زیات کمزوری هم و. هغه ډېر زیات ستړی و. احمد خان فوراً د ده مدد وکړو. دې د لاس نه ونیو او دې خپل کور ته راوستو او د آرام دپاره یې ځای ورکړو. په ده باندې روټۍ هم وخوړه او اوبه یې پې هم وڅښلې. بوډا سړی ډېر زیات خوشحاله شو او ورته یې ووی چې بچی ته ډېر زیات نیک انسان یې، تا بغیر څه لالچه زما مدد وکړو. زه تا ته یو خاص تحفه درکوم. بوډا بابا د جیب نه یوه ګوتمه راوښکه او ورته یې ووی چې احمد خانه بچی، دا یو د جادو ګوتمه ده، خو یاد ساته چې د دې ګوتمې طاقت به ته صرف په نیک کارونو کې استعمالوې. احمد خان ته دا ګوتمه واغسته او د بابا شکریه یې هم ادا کړه. کله چې احمد خان کور ته راغو نو د هغه یوه وړه خور وه چې د هغه نوم زرمینه و. هغه ډېره زیاته بیماره وه. احمد خان فوراً د خپل جیب نه هغه ګوتمه راوښکه او دعا یې وکړه چې یا الله زما خور ته شفا ورکړي. اچانک د الله مدد سره د هغې ګوتمې نه رڼا راووته او زرمینه ټیک شوه او په کټ کې نیغه کېناسته. احمد خان چې دا ولیدو نو هغه ډېر زیات خوشحاله شو. اوس هغه ته یقین وشو چې دا ګوتمه واقعي د جادو ګوتمه ده. په بله ورځ باندې په کلي کې یو کوهی اوچ شوی و. احمد خان لاړو او دعا یې وکړه چې څنګه یې دعا وکړه نو د کوهي نه مخې سره ډېرې زیاتې اوبه راووتې او د کلي پټ پټي دوباره شنه شو. احمد خان بیا ګوتمه راواغسته او د الله نه یې سوال وکړو چې دا خلک وږي دي، دې ته روټۍ پکار ده. اچانک یو غټ دسترخوان خور شو او په هغې کې مزېدارې کانې راغې. د کلي خلک د احمد خان غیر چاپېر جمع شو او ده ته یې دعاګانې ورکول شروع کړو. خو احمد خان د همیشه په شانتې عاجزي کوله او ویې ورته چې دا خو ټوله د الله مهرباني ده. هر څه کولو والا صرف یو ذات دی چې هغه الله دی. دغه شان احمد خان به د خپلې ګوتمې په مدد سره په کلي کې د مختلف خلکو مدد کولو. ټول خلک د احمد خان نه ډېر زیات خوشحاله وو. د احمد خان په کلي کې یوه کونډه ښځه اوسېده چې هغې سره نه کور او نه یې څه کار و. احمد خان د الله نه سوال وکړو چې یا الله پاکه دې بوډۍ ښځې دپاره یو کور جوړ کړه. اچانک یو کور پیدا شو او هغې کې څه چیلې هم پیدا شوې. احمد خان هغه چیلې او هغه کور هغې کونډې ښځې ته ورکړو. ښځه ډېره زیاته خوشحاله شوه او احمد خان ته یې دعاګانې شروع کړې. په بله ورځ باندې یو زخمي زمیندار په خپل پټو کې کار کولو، خو موسم ډېر زیات خشک و. د ډېرو ورځو نه باران نه و شوی. د زمیندار فصل ډېر زیات خراب و. احمد خان د خپل جیب نه ګوتمه راوښکه او د الله نه یې سوال وکړو. په لږ ساعت کې په اسمان کې وریځې راغې او باران وشو او د زمیندار پټی د اوبو نه ډک شو او فصل یې تک شین شو او د زمیندار زندگی بدله شوه. زمیندار ډېر زیات خوشحاله شو او احمد خان ته دعاګانې شروع کړې. په دغه علاقې کې یو تور جادوګر اوسېدو. هغه ته د احمد خان د ګوتمې باره کې پته ولګېده. د هغه په زړه کې لالچ پیدا شو چې دا ګوتمه خو ډېره طاقتوره ګوتمه ده،
دا خو ماته پکار ده. هغه فیصله وکړه چې زه به دا ګوتما حاصلوم. یوه شپه دغې جادوګر په کلي باندې حمله وکړه. په اسمان کې هر طرف ته تورې وریځې خورې شوې. خلک ډېر زیات یریدلي وو. جادوګر په کلي کې هر طرف ته تباهي شروع کړه. د خلکو کورونه به یې ورانولو. احمد خان ته د جادوګر د حملې باره کې پته ولګېده. احمد خان فوراً خپله ګوتما راواغسته او دعا یې وکړه چې یا الله پاکه زموږ د کلي حفاظت وکړي. اچانک احمد خان او جادوګر یو بل ته مخامخ شو. د احمد خان د ګوتمې نه یوه تکه سپینه رڼا راووته چې هغه د احمد خان او د جادوګر په منځ کې پیدا شوه. جادوګر خپل طاقت سره د دې د ماتولو کوشش کولو، خو احمد خان همت نه بایللو او دواړو ترمنځه ډېره سخته مقابله شروع وه. جادوګر ورته وی چې ماته دا ګوتمه راکړه، کنې زه به ستاسو ټول کلی تباه کړم. احمد خان ورته بهادرۍ سره جواب ورکړو او ورته یې ووی چې دا ګوتمه صرف د نیکانو خلکو دپاره ده او په دې باندې به صرف د نیکۍ کارونه کیږي او ته یو ظالم یې، زه تا ته نشم درکولی. د دواړو ترمنځ ډېره زبردسته مقابله شروع وه. جادوګر به خپل جادو کولو او په احمد خان به یې حملې کولې، خو د احمد خان د ګوتمې رڼا به هغې رامنې کولو. آخر کار احمد خان جادوګر ته شکست ورکړو او جادوګر په ځمکې باندې راپرېوتو او د جادوګر طاقت همیشه دپاره ختم شو.